او ان و the څه معنا لري او څنګه استعمالیږي. نو راځئ چې په دې ویډیو کې زده کړو. ا او ان او the دې ته انګلیسي ژبه کې ګران دوستانو ارټیکل ویل کیږي. ا او ان چې دي دواړه د یو معنا لري، خو دومره خبره ده چې په استعمال کې به فرق لري. یعنی د استعمال ځان ته دی او د ان استعمال چې دی دغه ځان ته دی. دا چې ا څنګه استعمالیږي او ان څنګه استعمالیږي. نو ګران دوستانو تاسو به دا مخکې له مخکې د انګلیسي په ابتدا کې زده کړي وي چې انګلیسي ژبه چې ده دغه 26 الفابet لیټرز لري، یعنی 26 الفبا توري لري. نو د دغه 26 له جملې څخه چې دي 15 حروف چې دي هغه واول نومیږي. 15 حروف د دغه 26 حروف له جملې څخه واول نومیږي چې عبارت دي له A E I O U. A E I O U یعنی دا حروف چې دي دغه ته واول ویل کیږي، یعنی غږ لرونکي توري. او د نور پاتې 21 توري چې دي 21 توري هغې ته کانسوننټ توري ویل کیږي، یعنی بې غږه توري. نو اوس راځئ چې دغه توري د ا او ان سره څه رابطه لري، څه تړاو ورسره لري. ګران دوستانو کوم ځای کې چې د یو ورډ د یو لغات په سر کې واول رغلی وي، یعنی دغه 15 تورو څخه یو توری رغلی وي چې نو په هغه ځای کې موږ تاسو ان استعمالوو. ان ان موږ استعمالوو. لکه an apple یوه مڼه. an orange یو نارنج او داسې نور. تاسو دوستانو دغه ځای ته فکر وکړئ، د اپل په سر کې د ا توری رغلی دی او د ا توری چې دی هغه واول دی، یعنی د واولو حروفو له جملې څخه دی. نو په همدې خاطر دلته په سر کې ان استعمالول کیږي، ان ارټیکل استعمالول کیږي. او همدا ډول د اورنج په سر کې او رغلی ده او او چې ده هغه هم د واول له جملې څخه دی. په همدې خاطر دلته ان استعمالول کیږي. نو معلومه شوه چې د کومو لغتونو په سر کې واول حرف رغلی وي نو په همغه ځای کې ان استعمالول کیږي. لکه دلته تاسو ولیدل. دوهم ا په کوم ځای کې استعمالول کیږي؟ ا چې د ګران دوستانو دغه په هر هغه ځای کې استعمالول کیږي چې کوم وخت چې د یو ورډ یا د یو لغات په سر کې کانسوننټ توری راشي. کانسوننټ توری لکه مخکې مې چې تاسو ته وویلې چې د واولو څخه مسیوات 21 حروف چې دي هغه ټول کانسوننټ دي. د دغو 21 حروف له جملې څخه چې هر یو حرف وي چې د کوم لغات په سر کې راشي، د کوم ورډ په سر کې راشي، نو هغه ځای کې بیا ا استعمالول کیږي. او معنا د ا او ان دواړو د یو معنا ده. لکه د مثال په ډول a pen یو قلم. a pen یو قلم. دلته تاسو دوستانو فکر وکړئ د پین په سر کې پی رغلی ده او پی چې دغه کانسوننټ دی، یعنی واول نه دی، کانسوننټ دی. نو په همدې خاطر دلته ا راوړل شوي ده. او بل مثال a car یو موټر. a car یو موټر. دوستانو دلته که تاسو فکر وکړئ د کار په سر کې کوم توری چې دی د سر حرف چې دی هغه سی ده او سی چې دی هغه کانسوننټ دی، واول نه دی. نو په همدې خاطر ا استعمالول کیږي دلته. او همدا ډول a door یوه دروازه. ګران دوستانو دلته د ډور په سر کې ډي راغلی ده، نو ډي چې د هغه کانسوننټ دی، په همدې خاطر دلته ا استعمالول کیږي. چې په ا او ان باندې او د هغې په استعمال باندې به تاسو پوه شوي وئ. نو راځئ چې اوس دا باندې خبرې وکړو. دا چې د ګران دوستانو دا هم د یو معنا لري، خو دومره خبره ده چې دا موږ او تاسو په هغه وخت کې استعمالوو چې کوم وخت کې یو شی خاص کړل شوی وي، یعنی یو خاص شي ته په هغې باندې موږ او تاسو اشاره کوو یا هغه موږ او تاسو پېنوموو. کوم وخت کې چې یو خاص شي باندې موږ او تاسو خبرې کوو نو هلته موږ دا استعمالوو. لکه مثال اوس تاسو کولی شئ چې په مثال کې ورباندې ښه پوه شئ. نو راځو د مثال په طرف. ګران دوستانو یو څوک د علي نومیږي، د هغې یو څو بچیان دي، خو د هغه څو بچیانو له جملې څخه یو بچی چې دی هغه احمد نومیږي. نو موږ او تاسو ګران دوستانو وایو چې احمد is a son of علي. احمد چې دی یو زوی د علي دی. نو دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې احمد د علي یو زوی دی، یعنی د احمد نور زامن هم شته دي، نور بچیان هم شته دي، خو احمد چې دی د نورو له جملې څخه یو بچی احمد دی. نو دغه ځای کې موږ او تاسو ا او ان استعمالوو. خو که چیرته همدغه علي فرض کړو چې د علي یو زوی دی، هغه احمد نومیږي، نور بچیان او نور زامن یې نشته دي. نو اوس به څه وایو؟ احمد is the son of علي. احمد is the son of علي. احمد چې دی یو زوی د علي دی، احمد چې دی زوی د علي دی، یعنی
احمد د علي زوی دی، یعنې احمد څخه مسیوا نور زمن هغه نه لري، نور بچیان یې نشته دي. نو دلته د ذات چې دی د احمد یې خاص کړ، یعنې همدغه یو زوی دی د علي. نو په همدغه ځایونو کې موږ تاسو کولی شو چې دا ا او ان موږ تاسو استعمال کړو. دوستانو خدای تعالی دې وکړي چې ویډیو به درته مفیده تمه شوي وي او یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي. شاید ویډیو څه نه څه څخه اوږده شوي وي، نو زه درڅخه ډېره بښنه غواړم. بیا هم که چېرته تاسو په نننۍ درس باندې نه وئ پوه شوي یا مو پکې یا درته پکې کومه سوال پیدا شوی وي، کوم مشکل وي، نو تاسو کولی شئ زما سره په کمنټونو کې شریکه کړئ هغه پوښتنه، هغه سوال. انشاءالله زه به د هغې جواب درکړم. او یا که نه وشوه، زیات کسان ورباندې پوه نه وو، نو انشاءالله زه به درته په ویډیو جوړه کړم، بله ویډیو. هیله کوم که چې تاسو نوي وئ، تاسو هم مهرباني وکړئ د یو ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو نورې دا قسم ته ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کوو، کوم درسونه چې موږ اپلوډ کوو یوټیوب چینل ته، هغه تاسو ته در رسیږي او تاسو به له درسونو څخه نه پاتې کیږئ. نو ویډیو در سره لایک هم کړئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، تر څو هغه هم یې څه ورڅخه زده کړي. د بیا لپاره ماته اجازه راکړئ، تاسو په لوی څښتن سپارم. الله مو مل شه.